رب څه ته وایي؟ په دې ځانګړي کې موږ ټول خلک وایو رب معنا موږ پروردګار پالونکی دې معنا ده غلطه نه ده خو دا وړه معنا ده. رب اصل کې څه ته وایي؟ زموږ طالبان وایي په معنا د مربي دی او د رب په معنا د مربي تربیت څه ته وایي؟ دی وایي تبلیغ الشیء ایصال الشیء الى کماله شیئا فشیئا. زه به تاسو کوی کوم دا بېداوي نه مې خبره وکړه. نور علماو لیکلي دي مطلب یې یو چې یو شی ته په قلار د هغې خدمت کې د هغې پالنه کې د هغې څوکۍ کې او هغې یو مقام ته ورسېږي دې سړي ته رب وایي او د ده دې کار ته تربیه. لکه زمیندار دی هغه جوار وکرل هغه جوار ته کله خور اچوي کله دارو اچوي کله د هغې نه ګوټ کوي دا څښاکوټي دې وباسي او کله ورته دا غاړې راوچتوي تاسو کله بعد فصل ته تلی اچوئ او بیا پې کله چې لوی شي نو د هغې نه بعد فصل نه خلک شاخ تراشیم کوي او کمال ته ورسي وږې ورکړي یا یو بوټی میوه وکړي تا دغه بوټی کرلی دی مثلا د خرماڼۍ او شاخ تراشي ته کې دارو چې لاندې ورته هغه بعضې خلک د چونې دغه مچوي چې وینه وینه نه کوي دارو پې اچوي او کمال ته ورسېږي دا زمیندار مجازي رب دی مربي او د ده د کار ته تربیت وایي. دقه رنګې الله ته رب وایو. رب څه معنا؟ رب العالمین او د الله نه ما سوا چې څومره مخلوقات دي دا ټول رورو په قلار کمال ته الله رسول بعضې څیز په یو ټکې کمال ته رسولی او بعضې رورو په قلار الله وایي زه چې اراده وکړم ان یقول له کن فیکون او صرف الله دا و چې کن نو کېږي. دا الله کار زموږ په شان نه دی خو الله چې څومره کارونه کوي ورو تدریجن کوي مخلوق ته ښایي چې ګوره دم یو کار په قلار جذبات به نه کوې د دم یو کار کوې په قلار کوه. مور په ګېډه کې نطفه وه د دې نطفې نه خو په یو 15 ودې کې ماشوم الله جوړولی شو. الله دا طاقت دی. هغه نطفه 40 ورځې لو ساتله بیا دې د وینې یو ټوکړه جوړه شوه علقه 40 ورځې لو ساتله د هغې نه د غوښې یو ټوکړه جوړه شوه موضه ورته وایي 40 ورځې دا بیا وپالله په مور په ګېډه کې نو خشته انسان دې جوړ شو د مور په ګېډه کې ښکلې نو 9 میاشتې چې پوره شوې کم و بیش نو په یو طریقه الله د مور د ګېډې نه بار راوایسته نو بیا ورو الله ولا هوا ورکړه اوبې ورکړه نور یې ولا ورکړه د مور تربیت یې ولا ورکړه د مور په سینه کې پی ورته الله پیدا کړل چې دا ماشوم نو پیدا نو پی نو چې کله ماشوم پیدا شو د مور په سینه کې پی راغی هغه پی وسکل په خپو کې د ګرځېدو طاقت ورته پیدا کړه په سترګو کې د لیدو طاقت الله پیدا کړه په غوږ کې د اورېدو طاقت پیدا کړه په ژبه کې د ژړا طاقت ماشوم چې نه جاړي دا بیمار دی دی به مور ته البسه وایي دی خبرې نه شي کولی یو جاړي نو مور پې پېښي چې یا وږی دی یا تږی دی یا دته تکلیف دی که ده نه جړل دی به مړو مور به ورته اړولې دی به نه څه پته به لګي دا ذات چې دا د مور ګېډه کې د دې نطفې نه دا ماشوم یو کمال ته ورسو ورو ورو زلمې بیا واده بیا بوډا دې ذات ته رب وایي. د دریابونو نه هواګانې اوچتې کړې بخارات هغې نه یې وریځ جوړه کړه دا وریځ اوبه دي اوبه دا مکمل اوبه دي بخارات دي نری نری قطرې دي د اوبو هغه بخارات یې ورو را په مخه کړل په مخه کړل هوی ورپسې کړه او چې کوم ځای د باران ضرورت یې نو هلته دې الله باران راوړی دې ذات ته رب وایي. دا رب دې رب اوبې روانې کړي دي دا رب دی. اسمان یې جوړ کړی دی دې ته رب وایي. اونو له طاقتونه ورکوي دې ته رب وایي. الله دا څومره ښکلې صفت دی. یو ځای دوه بوټي پیدا دي یو ځای دوه بوټي زرغون دي یو اوبه دي یو هوا ده یو ځمکه ده یو خاوره ده د یو میوه یو شان دی د بل شان
دا میوه چې کوم ذات پیدا کوي دې ذات ته څه وایي رب ورته او بعضې داسې وي زمانو چې د یو تیغې نه دوه بوټې راکړي تیغې یو ده او دوه بوټې تېروتلي د یو میوه یو شان تېره د بل میوه بل شان تېره یو څانګه کې میوه یو شان تېره بلکې بل شان کې ده او بیا وګوره ورته مالټې ته ځکه نه کیمیکلو جوس به جوړ کړې خو چې په مالټه کې الله خپل کوم جوس تیار کړي دي د چا پلار به غسې جوړ خلک ویې لکه دا مخ به دا کیمیکل دي مړه تیاره راولي دا نقصان ورکوي لیکن وی اوریجنل خوراک ډاکټر وایي کیمیکل والا مخ کم خوراک اوریجنل دا اوریجنل کې چا جوړ کړه د مالټې په پوستکي کې او د کینو په پوستکي کې کم جوس دی او د ګني په پوستکي کې په بن کې چې نه اوریجنل کم جوس دی دا چې چا جوړ کړی دی هغه ته څه وایي رب هلکه دا الوا ده او مړه دا ټول پکې کیمیکل دی دا مخوره څه وخورمه بس مخوره الوا کیمیکل دی الله د کیلې په پوستکي کې دغه خشته الوا جوړه کړې کیله الوا خوره بېغه مخوره اوریجنل شی دی نقصان هم دله نه درکوي د ام په پوستکي کې درته الله پاک کوم خوند پیدا کړی دی دا د ام په دې دننه پوستکي کې چې دا کوم مټاس او خوږوالی دی دا مو ګوره د کیلې خوږوالی مو ګوره د کینو خوږوالی مو ګوره د ګني خوږوالی مو ګوره هر یو د بل نه جدا دی او د دنیا چینی چې واچه که پایو کې اچه او که اوبو کې اچه یو خوند وي د چینو هلته د یو میوې یو شان خوند د بل شان خوند د بل شان خوند انسانه بیا هم ته نه ګورې خدای نه منې انسانه د دې تریخ ام د ام پاڼه وګوره ترخه ده د ام پوستکي باندې چک ولګوه تریخ دی په دې تریخ ام کې الله پاک دله کومه میوه جوړه کړې ده ماشاءالله څومره ښکلې اعلی ام دی څومره ښکلې میوه ده پکې درنه د مالټې پاڼه وشوږه او خوړې یې نشي ترخه ده څانګه باندې چک ولګوه ترخه ده او مالټه پکې څومره ښایسته او دا رنګ ولچاوه د یو میوې یو شان رنګ د بل شان رنګ او بیا راشه دغه جوس دی چې دا کم په مالټه کې دي پنور ولاړ دی دا ګنې پنور ولاړ دی لاندې ورته ډېران پروت دی څښا کېږي نه او چې د هغه پوستکي نه د ګني پوستکي دا ګنې هر بند باندې یو ګیلاس دی او د هغې نه د هغه جوس وویستل نو ورته یې کېدل سات بس ښه شي چې د الله په ګیلاس کې ونه څښا کېدل مالټه چې په هغه پوستکي کې و چې الله والا کومه بنده پیاله جوړه کړې ده نور هم پرې لګي ماشي هم پرې کښېني مچان هم پرې کښېني ډېره د پاسه ولاړه ده او دوړې پرې لولي نه څښا کېږي خو چې د هغې ګیلاس نه د مالټې جوس وویستل لږې د فرج نه بار کېده چې څښا کېږي که نه څښا کېږي د حفاظت چې څوک پرې هغه ته څه ویلې کېږي ځکه خو چې پیغمبر سوال کوي آدم علیه السلام دنیا ته راکوشو نو څه وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربا پردانه مو زیاتې کړو اوی موږ وکولې لګوتې موړه بس وشو دا کار اگر چې قرآن کې الله فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما شیطان داسې قسمونه ورته خوړلي چې د آدم علیه السلام له خدای حکم یې شوی بیا هم الله ته تاریخ خدای ته مو نه بخښي نو کافران آدم علیه السلام دلته څه وایي الهنا نه وایي یا الله بلکې څه لفظ وایي ربنا ای زموږ رب حضرت نوح علیه السلام چې کله قوم نه تنګ شو په تکلیف شو 9.5 کاله قوم ته دعوت ورکو چې قوم نه تنګ شو ډېر تکلیفونه رسول نو څه لفظ استعمالوي الله ته سوال وکړ رب اے زما رب څونه ښکلی لفظ لا تذر على الارض من الكافرين دیارا بس خدای دا کافران
او حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله بچی راکوټې ماشوم او ښځه بیبي د بیت الله خوا کې دق بیابانو باندې دقیسه کړی پرېښودل او ځان لکه خدای ته ډېر وژړل نو الله ته څه رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع پروردگار خپل بال بچ په یو وادي کې په یو غوړ کې چې هیڅ فصل پکې نشته پرېښودل پروردگار دې مل شبس رب لفظ